د ایران لخوا د افغان کډوالو پر وړاندې ظالمانه او جدي اقدامات. سلام درنو لیدونکو، ستړي مشئ. د ایران سرحدي چارواکي وایي په تېره یوه میاشت کې مو 10,000 افغان کډوال بیرته افغانستان ته استولي دي. د ایران سرحدي چارواکو ویلي په تېره یوه میاشت کې له 10,000 ډېر افغان کډوالو بیرته خپل هیواد ته استولي دي. ایراني رسنیو د سیستان او بلوچستان د ولایت سرحدي ځواکونو د قومندان سردار رضا شجاعي له قوله ویلي دا شمېر غیر قانوني افغان کډوال په نیمروز ولایت کې له میلک سرحدي لارې بیرته افغانستان ته استول شوي دي. شجاعي زیاته کړې ده بهرني وګړي ایران ته د ننوتلو، اوسېدلو او ستنېدلو لپاره باید له قانوني لارو اقدام وکړي. له دې پرته د هیواد اړوندو ادارو ته له تحویلي وروسته به له هغوی سره چلن له ایرانه شړل واوسي. بلخوا د نروې کډوالو شورا د معلوماتو له مخې ایران 4.15 میلیونو افغان کډوالو ته په پناه ورکولو سره په نړۍ کې دویم هیواد دی چې زیات شمېر افغان کډوالو پکې اوسېږي. ورته مهال د ایران بهرنی چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان د روانې اونۍ په منځ کې د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان د عمومي منشي د مرستیال او افغانستان لپاره دغه سازمان ځانګړي استازي طارق علي بخیت سره په کتنه کې د افغان کډوالو سره د نړیوالو بشري مرستو د برابرولو په اړتیا ټینګار کړی او د افغانستان د روان معیشتي او انساني وضعیت د ښه کېدو لپاره د هڅو زیاتېدو غوښتنه کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان سرپرست حکومت د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت له ایرانه د 14,000 افغان کډوالو د شړلو او راستنېدلو خبر ورکړی دی. ته دغه وزارت لخوا د خپرو شویو شمېرو له مخې د اګست له 10 تر 18 پورې 12,652 افغان کډوال له ایرانه افغانستان ته ستانه شوي دي. د هرات ولایت د اسلام کلا په بندر کې افغان سرحدي چارواکو ویلي چې یوازې د چهارشنبې په ورځ اګست 14 زمري 25 2228 افغان کډوال له ایران هیواد راستنه شوي دي. د سرپرست حکومت د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت چارواکو ویلي د دغه راستنه شویو افغان کډوالو یو شمېر یې د خوراکي او غیر خوراکي مرستو لپاره د مهاجرت نړیوال سازمان ته معرفي شوي دي. یادونه په دغه خبر کې د امریکا غږ له راپور څخه استفاده شوې ده. له ملتیا ومننه د لا خپلو ویډیوګانو لپاره در سره زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. له ملتیا ومننه چې موږ سره تر بیا ښه وخت ښې جاري.